वेलकम बैक जनाब। सीता کاسمي ده او که څه ده د هغې اواز تاسو واورېدو. امید دی چې دا سندره به ستاسو خوښه شوې وي. ما ته ویلي شي فضل کرم عاقل چینل د FM 93 ریډیو دلبر 400 وړوکي شانتې تپوس ما تاسو نه کړی چې هغه کوم څیز دی چې اور یې سوځوي نه او اوبه یې ډوبوي نه. نو څه انسرز موږ ته راغلي هم وو. خو به پروګرام په اخره کې بیا وایو که نه چې کله 6 بجې پروګرام موږ وایند اپ کوو نو بیا به وایو چې یاره ټیک انسر چې دی نو سو موږ سره کالز هم چې دی نو را روان دي. ګورو به چې موږ سره لاین باندې څوک دی. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم جی. आवाज مو ډېر په مزه باندې راځي. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي موږ سره کم ځای نه؟ عایشه خبرې کوي د خپل کوره. ماشاءالله څنګه یې ښه تاسو ښه ټیک ټاک یې؟ شکر دیجیے الحمدلله. خو راکې دا راته ووایه چې دا کم تپوس مونږ کړی دی چې هغه کم چیز دی چې اور یې سوځوي نه اور اوبه یې ډوبوي نه. دا څه دي؟ سونا اور سوځوي. ګورې نه سمې دمې والې نه سمې دمې والې ناسې چې دی نو څه جوړ کړي او اوبه یې ډوبوي هم سره نه ډوبېږي اوبو کې. تاسو وروڼه یو 5 شپږ تولې چې صدریاب تولې چې ډوبېږي که نه ډوبېږي؟ نه نه تاسو زه مخکې نه وایم چې انسر مو غلط دی. بالکل واټر کولر تاسو نه ګټه. نه نه ټیک نه چې مو غلط دی نو تاسو زما نه منئ. ما منې بس ټیک دی. ډېره مننه. څه دعا سلام پیغام چاته انشاءالله. ډېر ښکلی پیغام چې ډېره مننه. تھینک یو سو مچ عایشه. وعلیکم السلام. دا زموږ سره عایشه او هغې وایي چې ولې به زما انسر چې دی نو هغه غلطي وي. دا سره دي مطلب ګولډ. मैं तक 5 شپږ تولې وروړی صدریاب تولې چې ډوبېږي که نه ډوبېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ علي خان د شابړه نه خبرې کوم. علي خان څنګه یې ښه ټیک ټاک پروګرام کې درته هرکلی وایو. ډېره مهرباني سرجي ستاسو هرکلی ستاسو مهرباني جي ستاسو ډېره مننه. یو سوال مونږ کړی و یو تپوس هم کړی و د هغې جواب درځي؟ اچھا برف ټیک شو. بس مونږ ځان سره چې دی نوٹ کړه دلته کې پروګرام اخره کې به بیا وایو چې ټیک جواب کم یو دی نو چې چا ټیک جواب وي نو بس هغې ته به پته ولګي چې زموږ ټیک جواب دی. ټیک دی که نه؟ ډېره مننه چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. دا و موږ سره علي خان د شابړې نه او هسې ګرمي زیاته شوه که نه صابر جانه نو سیلونه کمزوري شوي وه اواز یې ډېر زیات چې دی نو په مزه مزه هم راته انرژي یې چې دی لکه ډاون وه. 6515093 زموږ کالینګ نمبر دی. تپوس مونږ دا کړو چې کوم څیز دی چې اور یې سوځي نه اوبه یې ډوبوي نه. صابر نه به هم بیا تپوس کوو پروګرام ختمېدو نه مخکې چې دی جواب ورځي که نه ورځي. پلس مونږ سره دغه خبرې اترې کولې چې یاره کوم ماشومان دي یو سکول جو سټارټ شو ماشاءالله چې دی نو کرونا چې کوم چپټر نو هغه کلوز شو او سکول والا چپټر چې دی نو هغه اوپن شو. نو زما به درخواست وي هغه اساتذه کرام ته چې کوم ماشومانو کلاس ته ځي 35 منټ 30 منټ یا 40 منټ کلاس وي نو هغې له پکار دا دي چې ایډمنسټریشن سره ډسکس کړي میټینګز وکړي چې یاره مونږ به کم از کم په خپل کلاس کې 5 منټ چې دی هغه ماشومانو ته موږ جنرل ډسکشن به هغې سره کوو. د هغې لایک اینډ ډسلایکس تپوس به کوو ته هغې نه علاوه چې د هغې کوم طرف ته رجحان زیات دی هغه حوالې سره به ورسره ګپ شپ لګو. نو دا به ډېر ښه یو پازیټیو او یو فروټفل چې دی نو رزلټ د هغې راوځي. ټول ماشومان به چې دی کانفیډنټ کېږي. اصل کې زموږ ماشومان ځکه مخکې تلو کوشش نه کوي یا مخکې ځي نه چې په هغې کې د خود اعتمادۍ کمې وي. ما په خپله باندې بلا ماشومان ولیدل چې هغې ایون چا سره ملاوېدی نشي خبرې اترې نشي کولی هغه سلام جواب هم نشي ورکولی یا سلام هم نشي کولی. نو ښه خبره دا ده جناب چې مونږ ټولو ماشومانو ته یو شانتې اټینشن ورکړو یو شانتې توجه ورکړو چې هغې د دې معاشرې یو ښه وګړی جوړ شي. 6515093. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام سرجي څنګه نو شروان د عمر زونه څنګه نو شرمان بھائی خیر تاسو ټیک ټاک یې خیر بالکل